یو افسر ماته ویرا پلانی الک له ډیره سخته سزا ورکوم. مال ولې؟ ویل جنکای چیړي. مال کم ځای کې چیړي؟ ویل په سړک چې رواني وای. مالی له خو د نر زامن دي. د جنکو څه کار دی چې په سړک ګرځي؟ ولې الکه زه د 10 ورځو نهارې او د مجمد د پولاو راته مخکې کېښوه او راته چې دا ونه خوري بچ بشمه بای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه هم خره دي نو دوی دل به څوک راټینګوي؟ خدای ته ګورئ دا ملک به څنګه د حیا او د غیرت ملکېږي؟ څنګه به کېږي؟ مونږ خو تباه شو، زمونږ خو بیړي غرقه شوه. والله که بجلیګر ملا جنت ته لاړ شي چې په دې قوم کې اوسېږي. والله که جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتوتونه تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې اچولې چې سړی مړ شي او صاحب دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي بر شي چې توتی شي او پاس په جنت کې بر شي. په داوی درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناست چې چا په ژوند د قرآن یارانه نه وه کړې، چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه و پیدا کړی، چا په ژوند د محمد رسول الله په نقش قدم باندې تله نه و کړي. والله که په قبر کې قرآن ورته په سینه کېږدي چې خدای یې پرېږدي